رنبی شپدا مور توی اے گرانی مورے ما سبا سبق تلیگی ما مدرسی تلیگی ما دیو عالم دین مخی تکینے اے موری ما تا دعا اغاڑو ما تا نصیحتو کا ورتوی اے بچڑیا سبا بدر تا نصیحت کو ما نمشپدا مور را پاسے دلا یا الہ العالمین یا اللہ بچے استا دین تا اباسما یا اللہ بچے قرآن و سنت تا اباسما یا الہ العالمین خدایا ما تا داسی نصیحت ذہن کے واجوا چخپل بچی تے اوے ما یا الہ العالمین زماد بچی پا صفاتو کی یا اللہ اگا خبرے کے نوا اغید جون نقش جوڑا کا یا اللہ پا کم باندی چی زما ذہن بیگال کلاویگی اگدہ دعائی اکڑا یا اللہ دے علم سفر ورت ازانا کا کلا چی سلسل لیل تشپزی مورد امام بخاری رحمہ اللہ عزیزانو خوب گوری کلچ دو خوب نہ بہر سترگی کلاوی بچے محمد بن اسماعیل دا عظیم شخصیت میں دی عدد شنڈی خوزیگی ووری خبر بانے وزان پوئی گئی موری راغلہ دا امام بخاری پو شنڈو باندے خپل غوکی خودلو دا امام بخاری شنڈے داغین و آواز راوزی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ٹھولوئی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم امام بخاری رحمہ اللہ مور شاہ طرف تلاللا و محمد بن اسماعیل ستاخو شنڈی دا رب العالمین پا ذکر باندی تسبیح تحمید باندے لگے دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ مسار سرگی کلاویگی مور ترا گئے مور تو اگرانی موری تاجی سویل دی زبتا تولان دی خپل خوب بیان کما زبل خپل خوب بیان کم بچی ہویا وزما گرانی مورے سلور زنانا می خوب تراغلی سو زنانا جواب را کی سو زنانا سلور زنانا خوب تراغلی اے گرانی موری تکوما یو زنانا بلی توید دی مریم نامدا بلوید دی آسیہ نامدا بلوید دی خدیجہ نامدا اے گرانی مورے دادری زنان دادی او تا تدرے وڑا مخاطب شوی چستا بچی تمنگ یو کلمہ خیو نڑمبے دا آقائی نامدار جنابی محمد الرسول اللہ منی سر جواب راکی صلی اللہ یر جواب ملو نشو زگوارے سیاسی لیڈر نے مچے عبدالمتین زندہ باد بلا پہ ہو لگوا عبدالمتین مرد آباد جناب رسول اللہ سنت زندہ باد در رسول اللہ درود زندہ باد نو جواب راکی بے سکر بھی در باندے لگے دلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بی بی مبارک خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا موری تال اشارہ کئے موری تال اشارہ کئے اے موری تات خدیجت الکبرى فرمائل اید امام بخاری چرستبا عظیمہ سرمایہ جمع کئی اے گرانی مورے دا محمد بن اسماعیل دی بچی تجدہ کلمہ اوائچ بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹولوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم
بیا ورته وی دا کلمه ورته ووایا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. نو عزیزانو امام بخاری وی مورې کله چې دا کلمات زما خولې ته راغلل زما غوږونو ته رالل نو مورې ما دا کلمه ویله او بیبي حوا راته په سر باندې لاس کېښودلو. مریم رضی الله تعالی عنها او بیبي آسیا رضی الله تعالی عنها عزیزانو یو طرف او بل طرف ولاړې وې او بیبي حوا ورته وی دا زما بچی دی. ورته وی ای بچیا د بیبي خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه عظیم شخصیت چې دا د چا په نکاح کې وه و بچیه د هغې بچي د احادیثو ترجماني دی مبارک شه. نن زم ویم د بخاري شریف ختم دی تم ویم د بخاري شریف ختم دی الی دعا ته ورځو الی دعا ته ورځو. دا هغه شخصیت دی چې چا بسم الله د بیبي خدیجة الکبرى نه یاده کړې ده چا چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم یو قلقلا خان ویلو وی بخاری کې بلا موضوع احادیث ته او ضعیف احادیث ته بېدبي دي معافي بعضې سړی هم څه ډېر قمقلي یو سړی داسې قمقلي ځان پورې قام خاندی او بعض ځان په ټوله دنیا خاندی. امام بخاري چې کله وفات کېږي او امام بخاري خو هغه سړی و په خدای قسم دی زه په 2 روپۍ خرڅېږم ما ته وګورئ 2 روپۍ چیلۍ قیمت زمانه کم دی د چیلۍ قیمت موږ داسې خرڅېږو. نو د اوس مولیانو باندې ډېر اعتماد مه کوئ خفه کېږئ ما دا خو صاحب ما یو چادر ما مولوي صاحب دا مولیانو باره کې راځي چې د عالم خوب د عابد نه بهتر دی خو دا هغه عالم چې په د امام بخاري په صفاتو برابري خیر الناس هغه د فتنې بنیاد نه وي هغه د امت لپاره یو عالمي فکر ساتي. ورونو منګه په دې معاشره کې په خدای قسم ما باړه کې ویل مال زړم به مینه چرسی ته ورکوم چې چرسی له زمینه ورنکم پوډري ته زمینه ورنکم شرابي ز ځان ته رانږدې نه کم ناخواسې مو ځانه زه خو مایوس خپل کار بکوم نه راځه چرسي 20 کاله دې چرس کلي په صدق توبه وباسه الله به دې ټول ګناهونه معاف کړي. راځه تراشه زما د نبي کشتۍ ته راوخېجه او 20 کاله یې بت ته عبادت کړی خو چې کله یې په صدق باندې لاس د رسول الله په لاس کې کېښودو رب وی رضی الله تعالی عنهم ورضوا عنه بیا ورته الله دا مقام ورکو راشه زما دین الحمدلله من هر چاته ضرورت لرو چرسی ما تاله ډېر ضرورت لرو ځکه ته صادق ډېرې دا چرسین دروغ نه وی ډېر چرسی سره چې دوستانه راله دا دروغ ما یو واقع بیان کړی مولانا بیا راته موبایل وکړو ویل مولوي صاحب تا عجیبه غوندې خبره کړې وه نو مالې دا خبره خو ما نه ده کړې زما څه کار دی دا خو جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه کړې ده دا خو هغې بزرګانو کړې ده. یو چرسی انسان یو نشئی انسان خو موږ استاد په دې معاشره کې چرس مشهور دی شرابي انسان په لار روان دی عیسائی ورسره میلاو شو چې عیسائی ورسره میلاو شو عیسائی ته لاړو چې لاړو دوی چې نشه مشه خلاصه کړه دوی په دې لار روان شو ګوري بټوه پرته ده څه پراته دي بټوه د قاری صاحب پیجندو د کتوزو حمدالله جان صاحب رحمه الله د دیوبند نه فارغ لوی شخصیت زمونږ د شب قدر کتوزو هغه ته وزل مقتدیانو ویلي وای مونږ ته استسقا مونځ وکړه نو هغه ډېر داسې گپ شپي وای ما ته ویل چې راځئ استسقا مونځ پرېږدي تاسې برابر نه ویل چې نه چې مونږ له سپین ږیره سړی استسقا مونځ وکړه نو ویل ما له چا دا د راډو نوې ګړۍ راغلې دا چا راته راکړې وه ویل دا ټول شیخان او بزرګان ټول راجمع شو دا زمونږ په شان دي ویل چې راجمع شو ویل ما روغ غوندې دا ګړۍ د لاسه پرانیستله اوس مخې ته مې لاس کو راوا مې غسته خاورو کې داسې لیکل خرابه مې کړه وی مال چې رونو صفونه برابر شو وی مال چې راځئ مونځ به کوو د خیره خو د دې مانځه نه وړاندې ما یو څیز منتلی دی ړومبۍ شپه ده مور ته وی ای ګرانې مورې
ما سبا سبق تلیگی ما مدرسی تلیگی ما دیو عالم دین مخی تکینے اے موری ما تا دعا اغاڑو ما تا نصیحتو کا ورتوی اے بچڑیا سبا بدر تا نصیحت کو ما نیمش پدا مور را پاسے دلا یا الہ العالمین یا اللہ بچے استا دین تا اباسما یا اللہ بچے قرآن و سنت تا اباسما یا الہ العالمین خدا ما تا داسی نصیحت ذہن کے واجوا چخپل بچی تے اوے ما یا الہ العالمین زماد بچ پا صفاتو کی یا اللہ اگا خبرے کے نوا اغید جون نقش جوڑا کا یا اللہ پا کم باندی چی زما ذہن بیگال کلاویگی اگدہ دعائی اکڑا یا اللہ دے علم سفر ورت ازانگا کلا چی سلس اللیل تشپزی مورد امام بخاری رحمہ اللہ عزیزانو خوب گوری کلچ دو خوب نہ بہر سترگی کلاوی بچے محمد بن اسماعیل دا عظیم شخصیت میں دی عدد شنڈی خوزیگی ووری خبر بانے وزان پوئی گئی موری راغلا دا امام بخاری پو شنڈو باندے خپل غکی خودلو دا امام بخاری شنڈے داغین آواز راوزی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تولوی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم امام بخاری رحمہ اللہ مور شاہ طرف تلالا و محمد بن اسماعیل ستاخو شنڈی دا رب العالمین پا ذکر باندی تسبیح تحمید باندے لگے دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ مثار سرگی کلاویگی مور ترا گئے مور تو اگرانی موری تاجی سویلی دی زبتا توڑان دی خپل خوب بیان کما زبل خپل خوب بیان کما بچی ہویا وزما گرانی مورے سلور زنانا می خوب تراغلی سو زنانا جواب را کی سو زنانا سلور زنانا خوب تراغلی اے گرانی موری تکوما یو زنانا بلی توید دی مریم نامدا بلوید دی آسیہ نامدا بلوید دی خدیجہ نامدا اے گرانی مورے دادری زنان دادی او تا تدرے وڑا مخاطب شوی چستا بچی تمنگ یو یو کلمہ خیو نڑمبے دا آقائی نامدار جنابی محمد الرسول اللہ منی سر جواب راکی صلی اللہ یر جواب ملو نشو زگوارے سیسی لیڈر نے مچے عبدالمتین زندہ باد بلا پہ ہو لگوا عبدالمتین مرد آباد جناب رسول اللہ سنت زندہ باد در رسول اللہ درود زندہ باد نو جواب راکی بے سکر بھی در باندے لگے دلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بی بی مبارک خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا موری تال اشارہ کئے موری تال اشارہ کئے اے موری تات خدیجت الکبرى فرمائل اید امام بخاری چرستبا عظیمہ سرمایہ جمع کئی اے گرانے مورے دا محمد بن اسماعیل دی بچی تجدا کلمہ اوائچ بسم اللہ الرحمن الرحیم طولو اے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیاورتوی دا
کلمه ورته وایا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. نو عزیزانو امام بخاری وی مورې کله چې دا کلمات زما خولې ته راغلل زما غوږونو ته رالل نو مورې ما دا کلمه ویله او بیبي حوا راته په سر باندې لاس کېښودلو. مریم رضی الله تعالی عنها او بیبي آسیا رضی الله تعالی عنها عزیزانو یو طرف او بل طرف ولاړې وې او بیبي حوا ورته وی دا زما بچی دی ورته وی ای بچیا د بیبي خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه عظیم شخصیت چې دا د چا په نکاح کې وه و بچی د هغې بچي د احادیثو ترجماني دی مبارک شه. نن زم ویم د بخاری شریف ختم دی تم ویم د بخاری شریف ختم دی علی دعا ته ورځو علی دعا ته ورځو. دا هغه شخصیت دی چې چا بسم الله د بیبي خدیجة الکبرى نه یاده کړې ده چا چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم یو قلقلا خان ویلو وی بخاری کې بلا موضوع احادیث ته ضعیف احادیث ته بے ادبی دی معافی بعض سړی هم ډېر قمقلي یو سړی داسې قمقلي ځان پورې قام خاندی او بعض ځان په ټوله دنیا خاندی. امام بخاری چې کله وفات کیږي او امام بخاری خو هغه سړی و په خدای قسم دی زه په 2 روپۍ خرڅېږم ما ته وګورئ 2 روپۍ چیلۍ قیمت زمانه کم دی د چیلۍ قیمت موږ داسې خرڅېږو. نو د اوس مولیانو باندې ډېر اعتماد مه کوئ خفه کېږئ ما خو صاحب ما یو چادر ما مولوي صاحب دا مولیانو باره کې راځي چې د عالم خوب د عابد نه بهتر دی خو دا هغه عالم چې په د امام بخاري په صفاتو برابري خیر الناس هغه د فتنې بنیاد نه وي هغه د امت لپاره یو عالمي فکر ساتي. وروڼو منګه په دې معاشره کې په خدای قسم ما باړه کې ویل مال زړم به مینه چرسی ته ورکوم چې چرسی له زمینه ورنکم پوډری ته زمینه ورنکم شرابي ځان ته رانږدې نکم ناخواسې مو ځانه زه خو مایوس خپل کار بکوم نه راځه چرسی 20 کاله دې چرس کلي په صدق توبه وباسه الله به دې ټول ګناهونه معاف کړي. راځه تراشه زما د نبي کشتۍ ته راوخېجه او 20 کاله بت ته عبادت کړی خو چې کله په صدق باندې لاس د رسول الله په لاس کې کېښودو رب وی رضی الله تعالی عنهم ورضوا عنه به ورته الله دا مقام ورکو راشه زما دین الحمدلله من هر چاته ضرورت لرو چرسی ما تعالی ډېر ضرورت لرو ځکه ته صادق ډېرې دا چرسین دروغ نه وي ډېر چرسی سره چې دوستانه رااله دا دروغ ما یو واقع بیان کړی مولانا بیا راته موبایل وکړو ویل مولوي صاحب تا عجیبه غوندې خبره کړې وه نو مالې دا خبره خو ما نه ده کړې زما څه کار دی دا خو جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه کړې ده دا خو هغې بزرګانو کړې ده. یو چرسی انسان یو نشئی انسان خو موږ استاد په دې معاشره کې چرس مشهور دی شرابي انسان په لار روان دی عیسائی ورسره ملو شو چې عیسائی ورسره ملو شو عیسائی ته لاړو چې لاړو دوی چې نشه مشه خلاصه کړه دوی په دې لار روان شو ګوري بټوه پرته ده څه پراته دي بټوه د قاری صاحب پیجندو د کتوزو حمدالله جان صاحب رحمه الله د دیوبند نه فارغ لوی شخصیت زمونږ د شب قدر کتوزو هغه ته وزل مقتدیانو ویلې وای مونږ ته استسقا منځو کا نو هغه ډېر داسې گپ شپیو وای ما ته ویل چې راځئ استسقا منځ پرېږدي تاسې برابر نه ویل چې نه چې مونږ له سپین ږیره سره استسقا منځو کا نو ویل ما له چا دا د راډو نوې ګړۍ راغلې دا چا راته راکړې وه ویل دا ټول شیخان او بزرګان